ملګرو تاسو دغه وکتل چې ډاکټر فوزي خپله وویل چې یاره زه د افغانستان نه بایکاټ کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ملګری احسان الله. ملګرو دغه په سیټ را سره د ډاکټر فوزي ویډیو وګورئ. د ویډیو نه بعد تاسو سره خبرې کوم. دوستانو ما ته خلک وایي چې ته افغان نه یې. بېشکه زه افغان نه یم. زه په افغان کېدو باندې څه وکړم؟ زه امریکن یم. دا د ما د امریکا ښایسته یونایټډ سټیټس اف امریکا. خپله وویل چې یاره زه د افغانستان نه بایکاټ کوم. په افغانستان زه څه وکړم او زما چې دی امریکې پاسپورټ دی ما سره، ما له امریکې چې دی نیشنلټي راکړې ده، زه امریکا سپورټ کومه. نو ملګرو زه صرف په دې باندې خفه شم چې یاره یو پښتون چې دی یا یو پښتانه چې راپاسي او د خپل ملک سپکاوی کوي، په خپل ملک پسې ردې بدې وایي. ملګرو تېره ویډیو چې ما اپلوډ کړی و په هغې ویډیو کې دی د افغانستان جنډه چې ده، د افغانستان بیرغ چې دی نو هغه کې ډانس کوي، هغه یې د ځانه تاو کړی دی. او ملګرو نن چې دی نو دا وایي چې یاره زه د افغانستان نه بایکاټ کوم. افغانستان زما ملک نه دی، زما ملک چې دی نو وایي امریکا ده. دا چې رالویه شوې ده نو دا په افغانستان کې ده، دا چې د مور نه پیدا شوې ده دا په افغانستان کې ده. خو نن چې دی د هغه خپل مورني وطن چې دی د هغه پلار وطن چې دی نو د هغې نه بایکاټ کوي چې یاره په افغانستان کې زه څه وکړم. ملګرو افغانستان چې دی یو مسلمان ملک دی او ډېر غیرتمند پښتانه پکې اوسېږي. خو ملګرو پته نه لګي چې دا د خپلې مور او پلار نه دا څه شی راوتی دی چې یاره دی په افغانستان پسې اوس ویډیوګانې کوي چې یاره افغانستان زما وطن نه دی او افغانستان باندې زه څه وکړم او د افغانستان نه یې بایکاټ وکړو. نو ډېر زیات خفه شو چې یاره زموږ په افغانستان یا په پاکستان پسې څوک بد وایي او بیا یو پاکستانی یا افغانستانی بچی راپاسي، یو جینۍ راپاسي او په خپل ملک باندې تورونه لګوي. ملګرو خفګان مونږ له بدې باندې پکار دی چې یاره هغه انګریزان چې مونږ ګوري، هغه هندوان چې مونږ ګوري چې یاره تاسو وګورئ که نه د خپل ملک سپکاوی چې دی دوی پخپله کوي. نو ډېر افسوس راشي دغه مرداره چې دا نو دغه د سپي سره ګرځي په امریکا کې چې دا دې ته هر څه کلیه اجازت دی چې یاره دا څه کوي، د دې خپله مرضي ده او په افغانستان کې دغه نشي کوی. ولې چې د افغانستان نه دې بایکاټ وکړو. نو ملګرو دغه ویډیو ده، زما هر ویډیو چې دی دا لایک کړئ، شیر کړئ، زما دغه د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو څومره مینه راکوئ نو انشاءالله تاسو ته به موږ ښې ښې ویډیوګانې جوړو او دغه شانتي اصلاحي پیغام به تاسو له درکوو. ملګرو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.